کوویډ-19 یا کورونا څه ده؟ نښې نښانې څه دي؟ او په کومو هیوادونو کې په کومه کچه خپره شوې ده؟ څنګه پوه شو چې په کورونا اخته یو او که په عادي زکام؟ دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ او له موږ سره پاتې شئ. د انځور یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زموږ د تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انځور یو جلا لیدلوری. د کورونا تازه ویروس چې د چین څخه خپور شو او اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خلک نیولي دي. کوویډ-19 یا کورونا یو ساري ناروغي یا ویروس ده چې کیدای شي د یو کس څخه بل کس ته ولېږدول شي. د کورونا ویروس د څارویو ترمنځ یو خپریدونکې ناروغي ده چې کله انسان ته ولېږدول شي نو د انسان تنفسي سیستم د حملې لاندې نیسي او کله کله دا ویروس د انسان تنفسي ارګانونه په تمامه معنا له منځه وړي او د انسان د مړینې لامل ګرځي. د کورونا ناروغي چې اوس په نړۍ کې ډیر خلک په اندېښنه کې اچولي هغومره هم خطرناکه او مرګونې ناروغي نه ده، ځکه د کورونا څخه نورې خطرناکې ناروغۍ هم شته چې د مړینې کچه یې د کورونا څخه څو برابره زیاته ده. د بیلګې په توګه د سرطان ناروغي یادولی شو. خو سوال دلته دی چې د یادې ناروغۍ څخه ټوله نړۍ ولې په دونه ویر کې ده او د نړۍ ډیر هیوادونه قرنطین شوي دي او همدارنګه په افغانستان کې هم تر اوسه څو ولایتونه د قرنطین په حالت کې دي چې لامل یې د کورونا وایروس ساریتوب دی، په دې معنی چې کورونا د یو کس څخه بل کس ته لیږدول کیږي او دولتونه په دې ویره کې دي چې ګواکې د هغوی ټول هیوادوال په دې وایروس اخته نشي چې درملنه به یې بیا ستونزمنه وي. د کرونا ویروس یو مهلکه ویروس دی چې په ډېر چټکتیا خپریږي او اړینه ده چې ټول افغانان په ګډه سره د ویروس د مخنیوي او کنټرول لپاره مبارزه وکړي. ما تل ویلي چې د عامه روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او خدماتي وزارت دی او موږ روغتیایي خدمات ټول افغانانو ته چې په هر ځای کې د افغانستان کې میشت دي وړاندې کړي دي. نو زه هم ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې لاسونه سره ورکړي ترڅو د دغې جهاني مریضي په مبارزه کې کامیاب سو. د کورونا وایروس نښې په اول کې د ریزش ناروغۍ په شان وي، خو د کورونا او د زکام ترمنځ فرق باندې باید پوه شو. د کورونا وایروس باندې اخته کس وروسته له 14 ورځو کیدای شي نښې نښانې د هغه په ځان کې را پیدا شي چې دا نښې عبارت دي له تبې، وچ ټوخي او نفس تنګۍ څخه. د ځان درد او بېحالي هم یو له هغو نښو څخه دي چې کیدای شي د کورونا وایروس اخته کس یې ولري، خو د ټولو څخه یې مهمې نښې تبه، وچ ټوخی او نفس تنګي ده. ځکه د کورونا وایروس سږي د تاثیر لاندې نیسي نو همدا کار د وچ ټوخي او نفس تنګۍ لامل کیږي. خو که چیرې ناروغ د ستوني درد او د پوزې بهیدل ولري او ترڅنګ یې پرانجی هم وي نو دا ټول د زکام نښې دي. د کورونا نښې یعنې تبه، وچ ټوخی او نفس تنګي کیدای شي په یو کس کې وي، خو دا ضروري نه ده چې دا کس د کورونا ولري او دا نښې کیدای شي د عادي انفلونزا نښې هم وي. خو که د تاسو په بدن کې دا نښې وي او یا تاسو ویریږئ نو ضرور ډاکټر ته د معاینې لپاره لاړ شئ. بل دا چې د یادې ناروغۍ یعنې کوویډ-19 درمل یا واکسین تر اوسه جوړ شوی نه دی او ډاکټران په کورونا اخته کسان په کم وخت کې نشي رغولی او د ناروغانو د بدن د دفاعي سیستم په لوړولو سره د ناروغانو درملنه کوي. د کورونا وایروس د چین څخه سرچینه واخیسته او اوس نږدې په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. په یاد وایروس اخته کسان ورځ تر بلې په نړۍ کې زیاتیږي او تر ټولو زیات کسان په امریکا کې دي، مګر یاد وایروس په ایټالیا او هسپانیا کې ډیر کسان وژلي چې په ایټالیا کې د مړینې کچه شاوخوا 10,000 تنو ته رسیدلې او په هسپانیا کې د مړینې کچه 6,000 تنو ته رسیدلې ده. ایران چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د کورونا وایروس پکې ډیر خپور شوی چې د مړینې کچه یې شاوخوا 3,000 تنو ته نږدې شوې ده. د کوویډ-19 وایروس څخه ډیر کسان رغول شوي هم دي چې د رغول شوو کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې شاوخوا 140,000 کسانو ته رسیدلی چې تر ټولو زیاتې په چین کې دي،
ځکه چین هیواد وشو کولی یاد ویروس د خپرېدلو څخه ډډه وکړي او په 10 ورځو کې شاوخوا 1400 تنو ته مجهز روغتون جوړ کړ.